اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. د فیسبوک معزز دوستانو سلامونه او احترامات مې ومنئ. الله دې وکړي چې ټول روغ جوړ او د صحت کریمه پر تن وي. ملګرو، تر دې دمه موږ ټول هغه د نظري ابتدایي درسونه وو چې هغه خلاص کړه. مثلا موږ ټول الف و با د عربي ژبې هغه وویلې، ټول حرکات مو وویلې، هغې کې فتحه، ضم او کسره، یو دې تر څنګ فتحتین، ضمتین او کسرتین چې په مجموع کې تنوین ورته ویل کېږي، دا مو وویلې. او د دې ترڅنګ په مد او شد باندې چې دا ډېر اړین و، دې باندې هم خبرې وکړې، او په سکون نو دې باندې هم خبرې وکړې. ټول حروف، حرکات، فتحه، ضم او کسره او تنوین، یعنی فتحتین، ضمتین او کسرتین، او دې ترڅنګ سکون، او دې ترڅنګ په شد او مد، په دې ټولو مجزیاتو خبرې وکړې انشاءالله العزیز، چې په دې کې به کومه ستونزه نه وي. نن مو ملګرو چې کومه موضوع ټاکلې هغه ابدال او اسکان دی. انشاءالله په دغو دواړو مواردو به نن خبرې کوو. د وقف په حالت کې په وقف باندې به څه مختصر تمسک کوو. مرګلو د ډیری مرګلو نظریات مې واخیستل، هغه دا چې په افغانستان کې د انټرنیټي کڅوړو د بیو لوړوالی او د ټیټ کیفیت او د ما ویډیوګانو اوږدوالی دا سمون نه خوري. نو په دې اساس لازمه مې وګڼله چې هر څومره امکان لري دغه خپل تدریسي لیکچرې ډېرې محدودې کړم. البته هسې اضافي خبرونه البته ډډه وشي، او ځینې ملګري واقعیت هم چې ډېری ملګري سلام کلام کوي، تر ډېره حده تاسې مه خواشینی کېږئ. که ستاسو زه ګورم ستاسو پیغامونه، که چېرته د درس پورې کومه اړوند پوښتنه وي په سترګو ځواب درکوم. نور یې دې په خاطر چې ستاسو دپاره د ویډیو حجم زیات نشي او ویډیو تاسو دپاره قیمتي تمام نشي زیاته په هغه د انټرنیټ له لینګانانو. په دې اساس غواړم چې خبرې محدودې کړم او په خپل درسي موضوع را وڅرخوم. نو دې په خاطر مرګلو زه غواړم خبرې کمې کړم. نو زه اړوم کمره تختې ته. نن به په ابدال او اسکان باندې خبرې کوو چې د وقف په حالت کې موږ کله چې وقف کوو څه پیښیږي. انشاءالله په دې باندې به زه خبرې کوم او باقي خبرې به تختې تر شا کوم. مرګلو ستاسو ټولو سلامونو ته وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو. که څه ستونزه وه مرګلو ما ته ویلی شئ، انشاءالله چې نه به وي، خو بیا هم انشاءالله د تختې هکلی تخته هم لږه وړه دی، خیر دی انشاءالله العزیز چې د هغې غم به وخورو، تخته به هم لږه که خیر وي ستره کو. نن مرګلو په ابدال او اسکان باندې خبرې کوم، چې ابدال څه ته ویل کېږي او اسکان څه ته ویل کېږي. خو مخکې د دې نه چې ابدال او اسکان باندې خبرې وکړم، یو شی چې هغه د وقف په نامه دی، دې باندې غواړم چې لږې خبرې وکړم. وقف مرګلو عربي کلمه دی. وقف درېدلو ته وایي. وقف درېدلو ته وایي چې سړی لکه ودرېږي. قرآن کریم کې موږ وقف کوو، کله کله درېږو. که فکر مې د قرآن کریم آیتونه چې دي، د آیتونو په اخر کې موږ وقف کوو، معمولا درېږو. موږ داسې وایو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. موږ داسې وایو الحمد لله رب العالمین. مین دلته وقف کوو یعنی درېږو. الرحمن الرحیم بیا درېږو. نو موږ د کله چې درېږو دغه ته وقف ویل کېږي، ځکه انسان دومره سان نه لري چې یو مثلا الحمد نه شروع کې تر ولدولین یا مکمل څو مثلا رکوګانې وایي. نو دې دپاره پکار دی بهترین تلاوت هغه دی چې په هر آیت باندې وقف وشي، یعنی ودرېږي سړی. داسې وایي الحمد لله رب العالمین، وقف ودرېږه. الرحمن الرحیم ودرېږه. مالک یوم الدین دلته وقف وکړه، یعنی هر آیت باندې موږ باید وقف وکړو. دا بهترین تلاوت دی چې په هر آیت، او دا چې مسلسل لاړ نشي الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر. داسې پسې روان این تر ولدوالي. نو دغسې صحیح نه دی. په کار دا دی مرګلو چې په هر آیت باندې وقف وشي. نو مطلب دا وقف درېدلو ته وایي. کله قرآن کې ځینې علایم شته چې د عجمو دپاره هغه علایم چې دا وقف مطلق دی، که جایز دی، که لازم دی، که دلته وقف باید وشي که ونه شي، هغه د وقف په علایمو باندې انشاءالله موږ بیا شاته خبرې کوو. خو وقف اوس دا معنا چې وقف درېدل، معمولا د آیتونو په اخر کې ودرېږئ. یاسین وقف، والقرآن الحکیم وقف. نو دغسې
نو هر آیات کې ودرېږئ. نو وقف یعنی درېدل، د هر آیات په اخر کې درېدل معمولا. یا ځینې وخت کې داسې وي چې ته نه درېږې، مثلا سا در خلاصه شي، مجبور یې چې ودرېږې، سا در خلاصه شي، نو دې په خاطر ته مجبور یې چې ودرېږې، هغه وخت کې وقف کولی شي. نو وقف یو استراحت دی، د یو حل دی چې دې کې ته استراحت کوې. نو اوس مرګلو د وقف په حالت کې اوس که زه دلته ولیکم چې کله موږ وقف کوو، نو د وقف په حالت کې دوه شیان واقع کیږي. دوه شیان کله چې موږ وقف کوو، یو ته وایي چې اسکان، چې اسکان، او بل ته وایي چې ابدال. کله چې موږ وقف کوو یعنی دریږو د آیات په اخر کې یا ساره خلاصیږي یا هر څه چې کیږي، نو دا د اسکان او ابدال نه خالی نه دی. کله چې موږ وقف کوو، د وقف په حالت کې به یا اسکان کیږي یا به ابدال کیږي. نو اوس به تاسو وایئ چې د اسکان څه معنی، ابدال څه معنی. تاسو تشویش مه کوئ، زه همدې په خاطر چې دا موضوع درته دواړه اسکان او ابدال دا اصطلاحات ځکه وقف درېدل چې معمولا آیاتونو په اخر کې وقف کیږي. اسکان مثلا څه معنی، ابدال. اول راځم اسکان ته. مرګلو اسکان نوم نه معلوم دی. وګورئ اسکان کله ښه ورته متوجه شي، اسکان دا معنی چې سکون یعنی څه معنی، سکون ما درته چې غړوندی یا ساکن کول، یو متحرک حرف ساکن کول یا ساکن شي. نو اسکان دا معنی چې سکون، یعنی کله چې موږ وقف کوو یو حرف متحرک یعنی چې حرکت لري، هغه په ساکن حرف باندې بدلو. صحیح، دلته اسکان کیږي. چې شي کیږي اسکان. نو کله په کوم حالت کې موږ اسکان کوو؟ مرګلو کله چې یو حرف دومه ولري، دومه، یا یو حرف کسره ولري، یا دومتین ولري، یا کسرتین ولري، په دغه حالت کې موږ اسکان کوو، یعنی یو حرف ساکن کوو د وقف په حالت کې. کله چې موږ وقف کوو او داسې وقف کوو چې د کلمې په اخر کې یا پیخ راغلی وي یا دوه پیخونه وي یا زیر وي یا دوه زیرونه وي، نو په دې صورت کې موږ اخري حرف د کلمې ساکن کوو. دا معنی چې غیر متحرک کوو، لکه جزم، لکه غړوندی غوندې ورکوو. اوس خیر دی، زه تاسو ته مثال ووایم، تاسو بیا ښه پرې پوهېږئ. مرګلو خاص په دغو حرکاتو کې اسکان کیږي. دغو حرکاتو کې ګوره ما فتحتین یعنی او زه به یو بل هم ولیکم دلته چې لږه دا به اوږده کړمه، دا به فتحه کړمه. صحیح شو؟ نو فتحه، ضمه، کسره، یا ضمتین یا کسرتین، په دغو پنځو حالتونو کې تاسو چې کله وقف کوئ، که په کوم حرف باندې دغه شیان تاسو اسکان کوی شئ. مطلب څه؟ زه به اوس درته مثال ولیکم، تاسو پرې پوهېږئ چې د استاد یعنی دې خبرو نه مطلب څه شی دی. اوس به تاسو پوه شئ چې ما مطلب څه شی دی. ښه مثال مرګلو زه وایم چې الرحمن الرحیم. صحیح؟ الرحیم. صحیح؟ الرحیم. اخیر که زه داسې ولیکم مرګلو الرحیم، صحیح ده، دا خو همزة الوصل. رحیم. صحیح؟ الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. دا غسی دی. می الرحیم اخیر کې اخیری حرف چې میم دی هغه څه لري؟ کسره لري، یعنی زیر لري. خو که زه چیرته دلته درېږم یعنی وقف کوم، که چیرته زه دلته درېږم، نو د اخیری د دې کلمې اخیری حرف چې میم دی او کسره لري، دا میم به زه ساکن کوم، د کسره به لرې کوم، کسره به لرې کوم، سکون به ورکوم، یعنی ساکن یعنی غړوندی به ورکوم. نو څنګه به شي؟ الرحمن الرحیم. الرحمن الرحیم. ما دلته وقف وکړو، وقف می وکړو، د وقف په اخر کې څه شی و؟ دلته الرحمن الرحیم مالک یوم. دلته خو ګوره زیر و، خو دا زیر چې وقف حالت کې دا ما لرې کړو، اسکان باندې می بعد ساکن می کړو. نو کله ساکن دغته اسکان وایي مرګرو، دې ته څه شی وایي؟ اسکان. که زه وایم مالک یوم الدین، میدین، که تاسو میدین ټکي ته متوجه شئ اخر کې زیر دی. مالک یوم الدین میدین ایاک خو که چېرته درېږي مالک یوم الدین اخري کې څه شی دی؟ کسره دی. کسره ما په څه شي وقف په حالت کې بدله کړه؟
سکون باندې، نو دې ته څه وایي؟ اسکان. نو څه معنی مرګلو؟ کله چې موږ وقف کوو، وقف او د کلمې اخر کې که زوار وي، که زیر وي، که پیښ وي، یعنی که کوم یو حرکات وي ساکن کوي. که دلته الرحمن الرحیم هم وای، الرحمن الرحیم موږ ویلې الرحمن الرحیم، د زوار ملري کولو ساکن کولو مو. که دلته زیر می الرحمن الرحیم چې موږ الرحمن الرحیم چې الرحمن الرحیم کې موږ د وقف کوو د زیرم لري کوو، ځکه دا موږ په داسې الرحمن الرحیم. که چېرته دا پیښه می الرحمن الرحیم می الرحیم، نو موږ بیا د وقف حالت کې دا ساکن کوو. صحیح دی؟ دغسې کوو الرحمن الرحیم. صحیح؟ که چېرته دغه مرګلو دوه پیشونه وي، خو رحیم هم کې الف لام دی، د الف لام تعریف دی دلته بیا ډبل یا تنوین نشي راتلی. په هر صورت نو اوس خدای دې وکړي چې په دې خبره تاسې پوه شوي وای. مثال که زه یو بل مثال درکمه، مثال موږ وایو چې ایاک نعبد و ایاک نستعین. صحیح؟ دې خو پوه شو مرګلو. نستعین نون، صحیح؟ دا نون سین تی عین، صحیح؟ نستعین، نستعینو، اصلا نستعینو ده آخر کې چې ده ضمه ده. موږ وایو ایاک نعبد و ایاک نستعین، دغسې. خو که چېرته زه درېږم دلته وقف کومه، نو د آخري ضمه د ضمه دی دا سکین کومه، ځکه اسکان. دا به تاسې چې کوئ دا به په سکون بدلوئ. داسې به إياك نعبد وإياك نستعين. نستعين د نون دی دا د ضمه په سکون دی بدل کړه. دې ته مرګلو څه وایي؟ اسکان. دې ته اسکان وایي. نو کله چې تاسې وقف کوئ وګورئ، که اخر د کلمې کې زوار زیر پیښ وي ټول سکین کوي، هیڅ فرق نه کوي. که دوه زیرونه دوه پیشونه وي هم سکین کوي. خو ګوره دوه زارونه ما نه دي ورکړي، دوه زارونو کې به احتیاط کوئ، هغه بل شکل لري. صحیح شو؟ مثلا دغسې دا مهمه وه. دې تر څنګ مرګلو زه وایم چې که یو بل مثال ولیکمه، ان الله على كل شيء قدير. قدیر څنګه؟ قاف قدیر. صحیح؟ یا ده قدیرن. صحیح دی؟ قدیرن اصلا دغسې د اخر کې د را په اخر کې دوه زیرونه دي، کسرتین دی دغه. خو که دا صورت کې که کسرتین وي چې زه درېږم دا به سکین کومه، ولو که دوه زیرونه وي زه دا را چې دی د را سکین کومه. داسې وایم ان الله على كل شيء قدير. دا اصلا قدیرن، خو د وقف په حالت کې دا ما اسکان وکړو، یعنی حرف اخري متحرف حرف می چې کړو سکین کړو. ان الله على كل شيء قدير. قدیر. صحیح شو؟ نو مطلب دا چې که دوه زیرونه وي تاسې کولی شئ وقف یې کوئ. یا په صورت بقره کې ولهم عذاب الیم، مثال عذاب، مثال الیم. صحیح؟ که زه ووایم علی وبخی علیم. صحیح؟ علیمون که زه ووایم ولهم عذاب علیم. دا دوه پیشونم دي، نو زه به دا څه کوم؟ سکین کوم به، یعنی سکون یا غړوندی به ورکوم. نو دغته مرګلو څه شی وایي؟ دې ته اسکان وایي. اسکان دا معنی چې د وقف په حالت کې اخري د کلمې اخري حرف سکین کې. خو په کومو حالتونو کې سکین کیږي؟ په هغه حالت کې سکین کیږي چې اخري حرف فتحه ولري، یا کسره ولري، یا ضمه ولري، یا کسرتین یعنی دوه زیرونه، یا ضمتین دوه پیشونه ولري. په دغه پنځو حالتونو کې تاسې اخري حرف د کلمې د وقف په حالت کې سکین کولی شئ، چې دې ته اسکان وایي. بیا هم وایم مرګرو خبره مهمه ده. اسکان یعنی د یوې کلمې اخري حرف د وقف په حالت کې تاسې سکین کولی شئ، یعنی دروی شئ، یعنی سکون ورکولی شئ. په کوم حالت کې؟ په هغه صورت کې چې دغه اخري حرف
مثلا یا کسره ولري یا فتحه ولري یا ضمه یا کسرتین یا ضمتین. دا 5 حرکاته چې ولري. کله چې دا 5 حرکاته وجود ولري نو په دغه مواردو کې تاسې کولی شئ زوار زیر پیښ یا 2 زیرونه 2 پیښونه په دغو کې ساکن کیدای شي اسکان کیږي. صحیح شو. تاسې کولی شئ دغه اسکان ترسره کړئ. اوس راځم ابدال ته. ابدال تاسې بیا ښه پوهې ګوره دلته ما 2 زورونه نه دي ورکړي. ابدال باندې اوس راځم چې د ابدال څه شي ته وایي مرګلو. صحیح شو. دا به زه پاک کړم انشاءالله العزیز چې په دې باندې پوه شوئ. ابدال هم مرګلو نوم نه معلومه دی. که لږ ورته مته ابدال. ابدال دا معنا چې بدلیدل. چې شی ابدال دا معنا چې بدلیدل، یعنی د یو حرف په بل حرف باندې بدلیدلو ته ابدال وایي. چې شی حالت کې وقف کې قرآن کریم کې داسې حرکات شته چې هغه ته وقف کوي، یو حرف په بل حرف بدلیږي د وقف په حالات کې. که فکر دی ما هلته فتحه ضمه او کسره ضمتین او کسرتین راوسته، ولې ضمتین فتحتین غیر زیر دی. نو پوه شه چې فتحتین یا 2 زورونه دا یو بله فلسفه لري. دغه وجه دی چې ما هلته نه دی راوستی. نو دې نه معلومیږي چې دا یو بل اړخ لري. نو اوس که زه مرګرو نه پوهېږم چې تاسې انشاءالله چې 13مې سپارې سره به څه نه څه بلد وئ. صحیح ده. زه به 13مې سپارې کې ځینې مثالونه درته ووایم په عامه یتساءلون کې. صحیح. اوس که فکر دی وي مرګلو تاسو یو ټکي ته ما کله چې تاسو تنوین ښودو، تنوین کې به ما داسې ویلې چې مثلا دا با دی. صحیح. با 2 زیرونه بن 2 کپیشونه ورکم بن. نو ما به چې کله 2 زورونه ورکول ما به معمولا دغه زوار دغسې کولو، خو تاسې لپاره به مې بیا دې ته ورکړو بن. نو معمولا د 2 فتحتین یا د 2 ډبل زورونو دپاره به ما یو الف هم ورکولو. دا مې دې په خاطر ورکولو چې د وقف په حالت کې دلته ابدال کیږي، نو یعنی دا په الف بدلیږي. اوس درته وایم چې ما مقصد څه دی. مطلب دا مرګلو که چېرته صحیح ابدال څه معنا؟ ابدال د یو حرف بدلیدل په بل حرف باندې د وقف په حالت کې، یا د یو حرکت په بل حرکت باندې بدلیدل ته وایي. نو دا په کوم حالات کې مرګلو که چېرته 2 زورونه وي، فقط 2 زورونه، ځکه یو زور زیر پیښ دا خو دلته خلاص شو، 2 زیرونه 2 پیښونه خو دلته خلاص شو. 6م حرکت فقط چې 2 زورونه دي، دغه مشکل دلته جوړ کړی دی، دغه کې نشته. نو هر کله چې 2 زورونه په اخر د کلمې په یو حرف کې راغلی وي او ته غواړې چې وقف وکړې په هغې باندې، نو دلته ابدال کیږي. دا معنی چې 2 زورونه به بدلوي په الف باندې. څه شي باندې؟ الف مدي الف به اخر کې ورکوي، دا الف باندې بدلیږي. مثال که زه تاسو ته ووایم، زه وایم الم نجعل الارض مهادا والجبال اوتادا. مثال او صحیح شو. که زه ولیکم مثال او تا مثال دن، وګورئ دا چې دی مرګلو او تا دن دغسې دی. اخر کې د 2 زورونه دي. چې شی دي؟ 2 زورونه. که زه دغسې وایم والجبال اوتادا وخلق، که زه ځمه خو داسې وایم مسلسل دغسې تېرېږم، خو که زه درېږم وقف کوم، صحیح، که زه غواړم په دې باندې وقف وکړم، نو والجبال اوتادن دی، زه وایم اوتاده. دغه دال چې دلته تنوین دی، یعنی 2 زورونه راغلي، زه د 2 زورونه دا ابدال کوم، دن بدلوم په دا. چې شی؟ اوتاده. نو زه بیا داسې وایم مثال دغسې اوتاده، دغسې اوتا وجعل، لکه دا وایم ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا. اوتادن می بدل کو په چی شي؟ اوتادا. نو کله چې اخیر د حرف باندې په یوې کلمې کې 2 زورونه وي او ته غواړې چې وقف وکړې، نو په دې صورت کې ابدال کیږي. ابدال په دا معنی چې د 2 زورونه په الف باندې بدلیږي. په چی شي باندې؟ په الف باندې. مثلا زه وایم وجعلنا الليل لباسا. خدای پاک وایي وجعلنا الليل لباسا، موږ شپه لباس ګرځولی دی. نو څنګه وایو؟ لباسا.
اصلا لباسن دی. صحیح دی؟ که موږ چېرته وقف نه کوو نو داسې وایو وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. مثلا موږ داسې وایو. خو که چېرته وقف کوو وجعلنا الليل لباسا، څه شی؟ لباسا. دا لباسن ما بدل کو په څه شي باندې؟ په الف. لباسا څنګه مې وویلې؟ لباسا. نو دغه دوه فتح یا فتحتین په څه شي بدل شو؟ د وقف په حالت کې په الف بدل شو. نو دې ته ویل کېږي چې ابدال. دا ما ساکن نه کړو. که چېرته ما دا ساکن کولی لباس داسې به مې ویلې وجعلنا الليل لباس. نه، مساکین دلته اسکان نه کیږي. ولې چې په آخري حرف باندې دوه فتحې دي، یعنی فتحتین دي. نو کله چې اخر کې فتحتین موږ غواړو چې وقف کوو، دلته اسکان نه کوو بلکې ابدال کوو. یعنی د حرف بدلو، دغه فتحتین په الف باندې بدلو، دغه ابدال وایي، بدلول. اسکان ساکن کیږي نه. وجعلنا الليل لباسنا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا. نو مرګلو سجاجا وګوره ټول چې دی اخر کې سجاجا فکر مشو دغه کې دا خدای دی وکي چې په دې باندې مرګلو پوي و شدادا د ټول هر چیرته هدف دا دی مرګلو. مثال شدادن داسې دی شدادن. صحیح شو. خو که چیرته تاسو غواړئ چې وقف وکئ نو اخر کې دوه فتح دي، یعنی فتحتین دي. نو تاسو غواړئ داسې وبنینا فوقکم سبعا شدادا. نو بیا به څه شی کوئ؟ ابدال. دا به په چې دا د اخري د فتحتین په څه بدلوئ؟ په الف. دغه ابدال وایي. خدای دې وکړي مرګرو چې په دې باندې پوه شوي د قرآن کې اړین دی دغه موضوعاتو باندې چې تاسو پوه شئ. دلته ابدال کیږي که زوار زیر پیخ یا دوه زیرونه یا دوه پیخونه وي ټول ساکن کوي، اخري حرکت لري کوي وقف په حالت کې. خو که چیرته هغه وي دوه زورونه وي فقط هغې کې ابدال کیږي. دوه زورونه چې درېږي وقف په الف باندې بدل کوي. دغه وجه دی چې په ټولو کله چې دوه زورونه وي یو الف احتیاطي ورسره راغلی وي. ټول وګورئ هر چېرته عربي کې اصول داسې دي چې هر چېرته دوه زورونه وي داسې نه لیکي با ته دوه زورونه نه ورکوي، یو الف هم احتیاطي ورکوي. د دې په خاطر چې خامخا وقف ونه کړي. که وقف وکړي دلته خو ابدال کېږي، یعنی په الف بدلېږي. راشه یو الف احتیاطي ورکه چې دې ته بیا نو دغه وجه دی دغه الف احتیاطي دغې په خاطر ورکوي. که چېرته بین لیکي داسې لیکي، که چېرته بون لیکي داسې لیکي. خو که چېرته بن لیکي بیا الف احتیاطي ورکوي. داسې نه لیکي الف ورکوي. د الف احتیاطي دې په خاطر ورکوي چې خامخا د وقف په حالت کې الف ته ضرورت پیدا نشي. مخکې قرآن کریم کې وګورئ هر چېرته والجبال اوتادا الف احتیاطي ورکړی دی ځکه دوه فتحتین یا فتحې دي. ازواجا وجعلنا نومکم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. تاسې ټول وګورئ نو په دې ټولو کې الف احتیاطي دی دغې په خاطر دی. مرګلو خدای دې وکړي په دې خبره باندې پوه شوي وای. اوس راځم یو بل ته. صحیح شو. ابدال یو خو دا و. صحیح شو. یو ابدال کې یو دا و چې موږ به دوه فتحتین به مو بدلولې په الف باندې. دویم مرګلو د تای تنیس. دغه عربي کې تای تنیس وای. دغسې ها شکل سره دا اصلا ها دی. دغه عربیان های تنیس هم وایي. ها موږ تاسو افغانان یا ځینې خلک ورته عجم تای تنیس وایي. عرب ورته ځینې های تنیس هم وایي ځکه دا ها دی تا نه دی. یو د تای مربوطه دی. ځینې وخت کې تای مربوطه ځکه مفتوحه نه دی، دا تا نه دی، دا واز خلاصه تا دی، دا بنده تا دی. دا داسې تا دی چې بنده دی، دام تا دی خو دا خلاصه دی. ترمنځ فرق شته. عربي ژبې کې چې کله دغسې تا وي په اخر کې دغه تا وي دا مؤنث دی. دا شی همیشه مؤنث وي. مثلا که زه وایم چې معلمون دا مذکر دی. که زه دا غواړم په مؤنث بدل کړم ښځه معلمه، عربي کې دلته خاص تای تنیس ورکوم.
معلمة معلمة، هذا معلم وهذه معلمة، هو معلم وهي معلمة. نو په دا معنا چې د تای تنیس مؤنث که زه وایم چې طبیب عربي کې طبیب د مذکر ډاکټر، که زه وایم چې ډاکټره نو بیا طبیبتون دلته یو تای تنیس ورکوم، طبیبتون دغسې طبیبتون. صحیح؟ نو دا مهندس مهندسة معلم معلمة طبيب طبيبة. هر شی مثلا چې ته لیکي یا مثلا مدارس مدارسة. صحیح؟ نو په دغه وخت کې تاسې کولی شئ دا د مؤنث علامه دی په عربي کې. کله چې دغه تا راغلي په عربي کې دا مؤنث دی. صحیح؟ مثلا که زه په جنس کې یو نوم درته واخلم، وبخښئ چې د تخته داسې خویږي چې ما نه اوږده د ویډیو ډېره نه شي. شجرة چې صحیح شجرة یعنی ونه، شجرة صحیح ونه. نو دا صبورة صحیح. نو دا معنا چې جنس دی ونې په عربي ادبیاتو له نګاه نه مؤنث دی. صحیح موږ ونه په پښتو ادبیاتو کې مؤنث دی. شجرة د تای تانیث. نو ملګرو هدف څه دی؟ که فکر مو وي تاسو د اهل عرب سره ناسته پاسته ولرئ، هغه شجرة نه وایي. صحیح دی؟ هغه وایي شجره شجره. د اخیر کې شجره په هی بدلوي. موږ تاسو کله دا کار کوو، کله په هی بدلو. څنګه یې بدلو؟ که فکر دی وي موږ تاسو وایو ماته د شجره معلومه ده، شجره ماته د شجره معلومه ده. موږ وایو شجره، موږ نه وایو چې ماته د شجرتون معلومه ده، دا شجره. نو دغه موږ هم سکین کوو. نو په دې اساس نو مرګلو هدف څه دی؟ کله چې قرآن کریم کې یو کلمه په د تای تنیث باندې ختمه شوې وي، دا تا ولري، دا تا مهمه نه دی، ولو که دا تا فتحه ولري، که ضمه ولري، که کسره ولري، که ضمه ولري، که فتحتین ولري، که کسرتین ولري، که ضمتین ولري، په هر حالت کې به دا تاسې په ها بدلوئ. په څه شي؟ په ها باندې. نو مطلب دا چې بل ابدال مرګلو کله چې تای تانیث په عربي کې راغلی وي او تاسې غواړئ چې وقف وکئ، دغه تا به تا نه وایئ، دا به په ها باندې بدلوئ، سکینه ها باندې. ولو که فتحتین هم وي په الف باندې به نه بدلوئ، ځکه تای تانیث سره الف نه راځي. تای تانیث داسې الف نشي خوړی چې ته تای تانیث ولیکې دلته الف ورکړې، داسې ګوره نشي راتلی. نو دغسې تا چې وي دا خوړی شي، دا چې درېږي تا که تن وي دا به تا کوي، خو په تای تانیث کې ولو که دغسې الف ورسره نه راځي، نو مطلب دا په هر حالت کې که فتح وي، که ضم وي، که کسر وي، که فتحتین وي، که کسرتین وي، که ضمتین وي، په هر حالت کې تای تانیث چې اخر د کلمې کې وي او ته غواړې چې وقف وکړې، دا به ابدال راځي، په ها به یې بدلوي. په څه شي باندې؟ په ها باندې به یې بدلوي. ښه تاسې به وایئ چې استاد مثالونه خو ځخ ډېر دي. تاسې به مرګلو تبا ډېر اخري صورتونه زده کړي وي. القارعه صحیح شو. القارعة ما القارعة، دا تبا القارعة. صحیح شو. زه وایم القارعة، وګوره القارعة. صحیح شو. القارعة که چېرته ته منظم وایي دا تا دی، تا القارعة ما القارعة. صحیح. که ته داسې منظم وایي القارعة به وایي القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة. که ته چېرته درېږي نو دا به په څه شي بدلوي؟ د تو به بدلوي په های سکینه باندې، های سکینه باندې. څنګه به وایي؟ القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة. نو کله دا که ته وصل وایي القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة، دلته درېږي. نو مطلب دا چې تو د تای تانیث القارعة دا عتو دی، خو که ته وقف کوي القارعة نو دا به په څه شي بدلوي؟ های سکینه. تاسو تبا تاسې القارعة ووایئ دغسې دی. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. خدا زبا خير تلقى رشم في عيشة راضية. راضية. خا مرقلو بل مثال راضية مهم دا تين داسي دی. صحیح شو. نو داسي چې دی او بخدا بزلري هغه کما مثال داسي دی.
راضیتن. راضیتن وګوره د تای تنیس اخر کې تین راضیتن راضیتن د توین د کته درېږي راضیه 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 د تای تنیس به په چی شي بدلوي؟ په های سکینه باندې، ځکه ولی ابدال دی، دا په ها باندې به بدلوي. نو څنګه به وایي؟ فهو فی عیشة راضیه راضیه. دا هغسې خدای دې وکړي چې په دې باندې پوه شوي وای. یا مثلا په دغې صورت کې موږ وایو چې هاویتون هاویتون صحیح. که زه درېږم هاویه هاویه هاویه، نو دا به څه کومه؟ په های سکینه باندې بدلوم. های سکینه ځکه ابدال کېږي. هاویتون که ته دغسې وایې ووایه هاویتون وما ادراک ما هیه. که ته درېږې فامه هاویه هاویه. نو مرګلو دغسې دا ډېر اړین دی چې تاسو د قرآن اخر وخت کې پوه شئ چې دلته اوس ابدال کېږي که اسکان کېږي. نار حامیه اصلا حامیتون دی، خو ته به څنګه حامیتون چې وقف کوې چې شی به کوې حامیه. صحیح. وبخیر چې د تختې به زه دغه څنګه لرې کړم. ښه نو تاسې که داسې وي حاویتون، نو که ته درېږې د تای تنیس دی اخر کې ته به حاویه حاویه حاویه. نو مرګلو د دې په خاطر چې یو بل اړخ ته ملاړ شم، دلته به زه ولیکم ثابت ثابت، یو بل ثابت. ثابت په دا معنا چې په دې کې نه ابدال کېږي نه اسکان کېږي. کوم حالت کې؟ په د درې حالتونو کې واوی مدی، واوی مدی، الف مدی، یای مدی. صحیح. ما تاسو ته ویلي وو چې واو الف یا، واو الف یا د مدی حروف دي. واو الف یا د مدی حروف دي. نو کله چې یو کلمه په واو الف یا په مدی حروف خلاصه شوی وي، تاسې که وقف هم کوئ نه پکې ابدال کېږي نه پکې اسکان، همداسې به یې وایه ځکه چې دا مدی حروف دي، دا نه بدلیږي. نو تاسو دې کې که وقف که تاسې درېږم هغه به په خپل حالت کې وایئ. مثال که زه ووایم فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، که زه وایم فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، نو ځکه درېږم تفعلوا دغسې باندې داسې باندې چې تفعل، نه داسې باندې ځه ولې؟ ځکه چې دا حرف مدی دی. نو تاسې به په دغه مثلا وبشر الذین آمنوا چې شی وبشر الذین، مثال که زه داسې ولیکم وبشر الذین آمنوا، زه دلته آمنو. صحیح. وبشر الذین آمنو، وګوره آمنو. نو که زه دلته درېږم هم وبشر الذین آمنو، مثال که زه دغسې مکمل وایم وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا. که زه چېرته درېږم هم آمن داسې به نه وایم آمنو، ځکه دا مدی حروف دي، دا زه نشم بدلوای. صحیح شو. دا اصلا دا آمنو دا اصلا دا جمع دی. آمنو دا معنی چې ایمان یې راوړی دی. صحیح. نو دا د جمع آمنه آمنه آمنو آمنت. نو دا فرق کوي د ګرامر له نګاه. که چېرته ته دلته وقف وکړې دا معنا بدلوي، نو په دې اساس دی کې وقف نشي کوی. چېرته چې دغه اگر راغلي وي د مدي حروف، نو هلته وقف په دې اساس تاسې مرګلو نشئ کوی چې هغلته کیدی شي تاسې معنا بدله شي. نو مثال که تاسو وایئ چې قالو، صحیح، قالو، تاسو دا که چېرته وقف هم کوئ تاسو به وایئ چې قالو قالو، ځکه که چېرته ته قال ووایئ، قال دا یعنی د معنا دې بدله کړه. قالو یعنی دوی وویلې. صحیح. او که ته چې قال یا هغه وویلې، وګوره جمع دې بدله کړه مفرد ته،
مکمله جمع یو حالت دی بدار کړو. نو په دې اساس تاسو د دې په خاطر چې د هغې کې تغییر را نشي حروف مدي تاسې نشي بدلوی. نو قالو ولو که ته دغسې مواردونه درېږي هم ته وقف هم کوي په دې کې ابدال او اسکان نشي بلکې ثابت. نو مدي حروف کې ابدال او اسکان نشي راتلی بلکې هغسې به وایي. مثلا زه بل یو فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو. كذا وقلنا اهبطوا كداريغما ونهبط نهبطوا. نو زه دغه نو مطلب مرګلو چې دا ډیر اړین دي دې په خاطر چې خبرې خلاصه کمه په یو دقیقه کې هغه به څه شي وي؟ هغه به دا وي مرګلو ما درته چې وقف د کلمې په اخر کې استراحت ځای د ته درېږي. کله چې وقف کوي درېږي نو اسکان یا به اسکان کوي یا ابدال یا به ثابت تغیرات به نه واري. وقف به بدون د تغیرات کوي. اسکان په دا معنی کله چې ته درېږي اخر د کلمې باندې که زوار وي یا زیر وي یا پیښ وي یا دوه زیرونه یا دوه پیښونه د ټول حرکت لرې که سکینې که غړوندی ورکه سکون ورکه څه ورکه سکون. صحیح شو. نو دلته سکون یعنی غړوندی ورکه. نستعین نو تاسو سکینې که دغسې. نو مالک یوم الدین نو د هغه کسرت لري که اسکان شو. ابدال دې ته وایي چې کله دوه زورونه وي ګلته دلته دوه زورونه نه دي راغلي. دلته یو زور زیر او پیښ دوه زیرونه او دوه پیښونه خو دوه زورونه دلته نشته. نو چې نشته کله چې دوه زورونه وي ته غواړې چې وقف وکړې دغه دوه زورونه به په الف بدلوي په وقف کې. مثال کما وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. که داسې پسې ځې خو هېڅ شی نشته. که وقف کوي وجعلنا الليل لباسا مهادا. نو که چېرته وقف کوي دغسې. او بل تای تنیس دا معنی چې کله تای تنیس دا په عربي کې دا معنی چې مؤنث دی. نو که زوار زیر پیښ یا دوه زورونه زیرونه پیښونه په هر حالت کې وي ته چې وقف کوي دا به په ها بدلوي. های سکینه. څنګه القارعة که ته درېږي القارعة ما القارعة وما ټولو کې پیش دی. صحیح شو. که ته درېږي القارعة وما القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة. نو ته دغسې کوی شي. او که نه درېږي القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة. صحیح. که چېرته درېږي هر یو کې به د تای تنیس په ها بدلوي. های سکینه. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة. نو تاسې کولی شئ په های سکینه. او که بیا هم وایم که تاسې دغسې ځئ نرغون ته لاړ شئ تا تو ووایئ هېڅ خبره نشته. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة. نو تاسې دغسې مرګرو یو شي ته مو فکر وي چې دغه تاسې د دغې تی سره هغه نه کوئ. دا تا که تاسې چېرته وقف کوئ په دې باندې نو تاسې په دغه حالت کې ات مثلا زه یو شی که زه ووایم ولرېږه یا ایها الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة. واخو صلات دی. إن الله مع الصابرين ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. والثمرات کې مرګلو الثمرات کې داسې دی دغه تا دی. صحیح دی. که ته دلته درېږي داسې نشي ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. نو که ته دغه تا باندې وقف کوي دا به خپله سکینه په دغه حالت کې به سکین کوي. او که چېرته داسې تن و دغه حالت کې به ابدال کوي خو داسې نه کېږي چې په های بدله کړي ځکه دا تا د دې سره فرق لري. دا تای مفتوحه د خلاصه تا دی او دا تای مربوطه دی. دا بنده دی. البته دغه تا دا بنده دی. دا تای تنیس دی. نو والثمرات. نو تاسې والثمرات داسې به نه وایي. والثمرات
ولنبلونکم. تاسو د هغې ځای ته کولی شئ ملګرو تاسو رجوع وکړئ. ملګرو دې په خاطر چې ویډیو اوږده نه شي فکر کوم چې اوس هم اوږده شوه دې ته اوفو دا خو بیخي اوږده شوي. معذرت مې ومنئ ملګرو. فکر کوم چې خبرې مې ډېرې وکړې نو زه بیا هم دا ډېر اړین دی ملګرو. تاسو قرآن کریم کې اوس وقف کوئ. تاسو پوه شوئ چې ښه څنګه وقف وکړو څنګه ابدال وکړو څنګه اسکان وکړو. تاسو خو بهترین هغه تلاوت ملګرو دا دی چې په هر آیت باندې وقف وشي. هر آیت څنګه هر آیت الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم وقف. مالك يوم الدين وقف. إياك نعبد وإياك نستعين وقف. اهدنا الصراط المستقيم وقف. مثال دغاسې تر اخیره پورې که تاسو هم خدای نه که تر اخیره پورې ووایه ملګري دا صحیح تلاوت نه دی. متاسفانه موږ په افغانستان پاکستان تراویحو کې د منډې چې کوو تجارتي تراویح کوو همدې کې وقفونه مقفونه نشته. الحمد نه شروع کړو تر اخیره داسې صحیح نه دی چې تاسو داسې الحمد نه داسې شروع کړئ. داسې الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. خدای په خاطر دومره آیت سورت د مکمل سورت کې دي دومره آیتونه مکمل وقف مکم نه الحمدلله شکر په ولد والین دی هلته وقف وکړو. دا تلاوت صحیح نه دی. بهترین تلاوت هغه ده چې په هر آیت باندې مستقل وقف وشي. د آیتونه د هغې دپاره دي چې دا محل دی استراحت دی لږ استراحت وشي. انسان دومره د هوایي کڅوړې دغو ته نشته چې دغسې دغه نو په کار دا دی چې په هر یاسین لکه والقرآن الحکیم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم داغسې پسې ځه وقف 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 په هر حالت کې وقف. ولو که وتین وي والتين والزيتون وطور سنين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. نو مطلب دا چې په هر آیات باندې مرګلو چې کله وقف وشي داغسې نو منډې به نه وایې په قرآن کې داغسې تجارتي تراویحو کې به روژې کې دا شیان نه کوئ چې الحمدونه شروع په ولد ورین ختم. ځینې نران خو بیخي یو سورت هم کوچنی ورسره میکس کې هغه هم پکې ووایي لا الله اکبر. بس دغسې صحیح نه دی مرګلو. زحمت نه در کوم. خدای دې وکړي چې وقف مو زده کړی وي اسکان ابدال مو زده کړی وي تر بعدي درس پورې چې راتلونکي چهارشنبه د افغانستان په وخت د شپې په 7 بجې به شروع کېږي تر هغې پورې مو په لوی مطابق خدای سپارمه. ښه وختونه ښې چارې مرګلو دې باندې پراکټس وکړئ انشاءالله چې که څه پوښتنه وه زه بیا خدمت کې یم. الله حافظ.